امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د فلسطین او اسرائیل څخه غوښتنه کړې چې سیاسي رابطې بیا پیل کړي او په غزې تړانګه د روسي تشدد وروسته دا باور لري چې اسرائیل د خپل دفاع حق درلود. نوموړي د ګل په ورځ په امان کې خبري غونډې ته وویل دا د امریکا په لومړیتوبونو کې دا چې د شخړې ختمولو لپاره د دواړو ډلو سلا کېدو لړ هر قسمه مرسته وکړي. د امریکایي ولسمشر له اړخه بیت المقدس د اسرائیل سرښار په توګه د اعلانولو وروسته فلسطینیانو د امریکا له لوري د امن هڅې رد کړي دي. د روهینجیا کډوالو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د جذباتي غوښتنو وروسته په بنگلاديش کې ځینو کډوالو د ګل په ورځ ویلي که غوښتنې یې ومنل شوې او انصاف ورته ترلاسه شو نو برما ته به بیرته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو چارواکو د اتوار په ورځ د کډوالو کیمپ ته د سفر پر وخت ګڼو غمجنو ښځو او چینکو خپلې بدې خاطرې بیان کړې. د چین په پخواني ښار شیان کې د اتوار راهیسې د مزدورانو نړیوالې ورځې په موقع هغې ته د درناوي لپاره د رڼاګانو ننداره پیل شوې ده. دا ننداره به د ګل او نهې په شپو هم وي.